ختیځ کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قل اردو د انجنیري برخې مدیر وایي د ګوشتې ولسوالۍ په سالاله سیمه کې د 10 کیلومتره سړک د جوړولو کار پیل کړ چې ورسره به دغه سیمې د خلکو ستونزې حل شي. د خبره سړک د سیمې د خلکو په غوښتنه جوړیږي او لګښت یې د ملي دفاع وزارت له لوري ورکول کیږي. دلته چې مونږ کله راغلو د دې سیمې خلک چې دي دوی د سختو ستونزو سره سړک لپاره مشکلات سره مخ وو. دلته به دوی ناروغ په وخت سره روغتون ته نه رسېده، نور مشکلات. دوی بیا د غوښتنه ومنله چې دغه سړکونه موږ ته جوړ کړي. دې کې موږ سړکونه مخکې جوړ کړي دي د خلکو مختلفو کلو ته، او اوس به دغه د عملاً کاروان جریان لري. تاسو وینئ چې دغه سیمې لپاره موږ سړک غواړو. تقریبا دغه سړک چې دا 10 کیلومتره اوږدوالی لري. په ورته مهال د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قل اردو ویان وایي سرحدي سیمو کې فرضي کرښو ته نږدې ټول سړکونه د ملي دفاع وزارت د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په ځانګړې پاملرنې سره جوړیږي. د خبره په تیر جمهوریت نظام کې فرضي کرښو ته نږدې سړکونه نه و جوړ شوي چې له امله یې ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. لله الحمد د امارت اسلامي د راتګ نه وروسته د ملي دفاع وزارت ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په ځانګړي امر سره په دغه سړکونو باندې کارونه شروع شوي دي چې ځینې جوړ دي او ځینې د جوړېدو په حال کې دي چې انشاءالله دغه ولسونه چې په دغه فرضي کرښې ته نږدې اوسېږي دې ته به ډېر سهولیت وي او زموږ خپل ځواکونو ته به هم ډېر سهولیت وي او په سهولیت سره به مخ شي. په همدې حال کې ختیځ کې د سرحدي لوا قومندان وایي دغه سړک په جوړېدو سره به سرحدي ځواکونو ته زیاتې اسانتیاوې برابر شي. د خبره د ختیځ ولایتونو په سرحدي سیمو کې اوس مهال له 100 زیاتې پوستې فعالې دي چې په وینا یې میشت ځواکونه پکې د سرحد په ساتنه بوخت دي. په دې کې الحمدلله موږ سلونه زیات پوستې فعالې کړي په دې فرضي کرښه باندې، او الحمدلله ښه منظم دي. ملګري هر چې د هغه جملې نه یو دا د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ سلاله سیمه ده. په دې کې هم موږ پوستې فعالې کړي په دې فرضي کرښه باندې. الحمدلله ښه منظم دي ملګري، سړکونه ورته جوړ کړي، تاسیسات هر څه ترتیب ورته برابر کړ. دغه سړک جوړېدل ولسي خلک هم خوښ کړي او په وینا یې دغه سړک په جوړېدو سره به د دوی ډېرې ستونزې حل شي. خو د اسلامي امارت په راتګ سره لله الحمد دلته سړکونه شروع دي، ټولو کلیو ته سړکونه ووتل او دلته اوس یو نوی سړک افتتاح کیږي چې دا سړک د دې قوم لپاره ډېر ضروري او اهمیت لري، ځکه په هغه وختونو کې دلته خوړ کې یو سړک تېر شوی و، نو چې سیلاب به راووتو دا سړک به له منځه لاړ، بیا به د ځایي خلک زموږ د قوم خلک د ګڼو مشکلات سره مخامخ وو. که مریض به پیدا شو موږ به نشو کولی چې په وخت سره هغه مریض ډاکټر ته ورسوو. د دوی دا زموږ غوښتنه ومنله، الله رب العزت د دوی ته د نور د پیاوړتیا او د خدمتونو توفیق هم ورکړي، او موږ ټول قوم د دې شکریا د ټول قوم د طرف نه د دوی شکریا ادا کوو. د دوی نه دوی ته خوش آمدید وي او د دوی نه خوشحالي وي په دې باندې چې دوی موږ سره د همکاري وکړه او زموږ د کلو د مشکلات یې حل کړه. ګوشته د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې ډېری سیمې یې ډیورن فرضي کرښې ته نږدې دي او د اوسیدونکو په خبره یې چې تیر حکومت ورته هیڅ ډول پاملرنه نه وه کړې، خو اوس تازه دغو سیمو کې اسلامي امارت یو شمېر رغنیز کارونه پیل کړي دي.